سلامونه نیکې هیله مو هرکلی کوم دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان رمټ او د صحت پر جامو کې به پټستئ. دوستانو د نن ورځې په ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل لینک او څنګه کولی شو د خپل د یوټیوب چینل ویډیوګانو لینک څنګه کولی شو کاپي کړو. هغه نه وروسته موږ تاسو هغه په سوشل میډیا لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او داسې نور واتساپ کې هغه څنګه کولی شو موږ شیر کړو له ملګرو سره. نو دوستان دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو موږ تاسو د ویډیو لینک او د خپل د یوټیوب کوم پروفایل لینک چې دا هغه څنګه کولی شو را ډاونلوډ کړو. دوستانو باید یادونه وکړم چې لینکونه زموږ تاسو په خپل یوټیوب کې په دوه قسمه دي. یو داسې لینک وي چې هغه موږ تاسو کله یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړو هغې وروسته هغه ویډیو شیر کوو نو هلته موږ ته کافي لینک راکوي د هغې یوازې هغه لینک راکوي چې موږ هغه ویډیو اپلوډ کړی وي د هغه ویډیو لینک چې موږ راواخلو کافي کړو او بیا چې ملګرو سره هغه شیر کړو نو کله چې موږ ملګري راسي په لینک باندې کلیک وکړي نو هغه صرف زموږ هغه ویډیو ته ولي چې په هغه باندې موږ یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړي دا همغه ویډیو ته ولي. یو داسې لینک وي چې تاسو مکمل پروفایل د یوټیوب ته ولي چې هغه موږ تاسو را کافي کړو او په خپل فیسبوک یا ټویټر کې هغه موږ شیر کړو خلک ورباندې کلیک وکړي نو هغه ته زموږ د یوټیوب کوم پروفایل چې دا مکمل یا جدول چې دا هغه ورته راوړي. دوستان دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. دوستانو دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن سره ووهئ او سره خوا کې د بیل ایکن کېکاږئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي. دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ خپل یوټیوب ته. کله چې تاسو یوټیوب ته راغلئ دوستانو ډېر ساده سمپل ده. تاسو به د یوټیوب اپلیکیشن ته راشئ. کله چې تاسو دلته راغلئ دوستان تاسو به داسې بیک ته لاړ شئ. دلته به دوستان تاسو راشئ په د خپل لوګو باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل یور چینل انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړو دوستان دلته به تاسو ته خپل د یوټیوب کوم ټایټل چې ده یا کوم عمران خان سره کوم انټرفیس چې ده یا کوم پروفایل چې ده هغه به تاسو داسې مخته راشئ. دوستان دلته به تاسو راشئ ټول نه اخر ته تاسو به دلته راشئ دوستانو په د اباوټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې اباوټ باندې کلیک وکړو دوستان دلته به تاسو ته په د مور انفو باندې تاسو دوی دوستان دې نه لاندې کوم لینک چې ده او دلته سره نوم ده دا به دوستان تاسو کولی شئ تاسو د خپل یوټیوب چینل چې ده کوم پروفایل چې دی یا دا کوم جدول چې تاسو مخامخ وینئ کله چې تاسو دا کاپي کړئ یا له ملګرو سره شیر کړئ هغوی په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دې صفحې ته ډایرکټ راولي. نو تاسو به دوستانو په دې باندې داسې کلیک وکړئ او دا به اټومیټیک څنګه شي تاسو به داسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دوستانو ته صفحه راشي. دلته تاسو کولی شئ چې نه هم شیر کولی شئ مثال په فیسبوک کې شیر کوئ په انسټاګرام کې کوئ په ټویټر کې ټیلیګرام کې واتساپ کې کوئ. تاسو کولی شئ په هر سوشل میډیا کې تاسو غواړئ هغه شیر کړئ تاسو کولی شئ شیر کوئ له دې نه. نو تاسو دوستانو سمپل دلته راشئ دا به کافي کړئ او که تاسو غواړئ چې تاسو د ایمیل وکړئ یا تاسو هم کولی شئ دلته د دې نه شیر کړئ نو کله چې تاسو دغه کافي کړئ تاسو کولی شئ چې خلکو ته کمنټ کې ورکړئ خلکو ته یې په میسنجر کې ولیږئ هر قسم تاسو کولی شئ د خلکو سره شیر کولی شئ. نو دوستان دا په دې رقم طریقه چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل د یوټیوب د پروفایل کوم لینک چې د هغه ډاونلوډولی شئ او دومره دوستان تاسو غواړئ د خپل ویډیو کوم لینک چې د هغه تاسو غواړئ شیر کړئ یا تاسو کافي کړئ. نو دوستانو هغه هم په دې قسم کې کله چې تاسو د درې ډاټ نښان باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسئ شیر ته. کله چې د شیر باندې راغلی دوستانو دلته به تاسو کافي کړئ. دا لینک کله چې تاسو کافي کړئ نو دوستانو کله چې تاسو دا په سوشل میډیا کې فیسبوک یا انسټاګرام ټیلیګرام کې تاسو دا شیر کړو او خلک په دې باندې کلیک وکړي نو تاسو به ډایرکټ هم دې ویډیو ته راولي او دوه کله کې دوستانو تاسو به هم چې غواړئ دا ځان سره کافي کړئ تاسو به داسې کلیک وکړئ دوستانو دلته چې کله تاسو خپله ویډیو پلی کړه دلته به تاسو په شیر آپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو بخښنه سره نیټ لږ ضرور داسې دوستانو تاسو به داسې یو صفحه راشي دلته به تاسو په دې شیر باندې کلیک وکړئ. کله چې به د شیر باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به د کافي لینک ته راشئ او دې رقم څخه تاسو کولی شئ د خپلې ویډیو کوم لینک چې دا هغه کافي کړئ. نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب چینل کوم لینک چې دا تاسو د یوټیوب د چینل کوم ویډیوګانو لینکونه چې دي په دې رقم څخه تاسو کولی شئ کافي کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو د نن ورځې د ویډیو تر دې چې پرې تر بلې